بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې دی په اکسل کې درې فنکشن وایو چې لیفت میډ او رایټ فنکشن دی. لیفت فنکشن په واسطه کولی شو چې مونږه د یو ټکس نه د لیفت ساید نه یو څو کرکټر راواخلو، لکه فرضاً دلته لیکم چې افغانستان. افغانستان مې ولیکه، زه غواړم چې دې نه د لیفت ساید نه یو درې کرکټر راواخلم، نو څه طریقې سره به یې اخلو؟ ولیکو چې مساوي لیفت ټیب به ووهو، را به شو ټکس به سلیکټ کړو. سلیکشن نه بعد دلته ټکس مو سلیکټ کړ، کامه به ورکړو. کامه نه وروسته وایي نمبر آف کرکټرز، څو کرکټره غواړئ چې راواخلي. نو که چېرته غواړو درې کرکټر راواخلو، دلته به ورته ولیکو درې، انټر به یې. نو ای اف جیم چې دی د افغانستان نه راواخیسته. میډ غواړئ چې ته د منځ نه یو څو کرکټر راخلي، نو بیا به دلته ولیکئ مساوي میډ. دلته به راشي ټکس به سلیکټ، سلیکشن نه بعد کامه به ولګئ، کامې نه وروسته سټارټ نمبر. د څویم کرکټر نه غواړئ چې شروع شي. زه غواړم مثال فرضاً د دې ان نه شروع شي، نو څو کرکټر راځي؟ شپږم کرکټر، شپږ به ولیکو، کامه. څو کرکټر راخلي؟ غواړم چې مثال راواخلمه شپږ کرکټره، ټوټل 12 دي، نو شپږ زه راخلم دنې. نو کله چې دا انټر کړو، یا که شپږ نه راخلئ، مثال څلور راخلئ، نو کولی شئ دلته ورته ولیکئ چې څلور، دا به انټر کړو. ګوره نیست تنې راواخیست. اوس غواړو د رایټ ساید نه یو څو کرکټر راخلو، مساوي به ولیکو چې رایټ. را به شو ټکس به سلیکټ کړو، دلته ګورئ تاسې درکړي ټکس، ټکس به سلیکټ کړئ، کامه، نمبر آف کرکټر. د رایټ ساید نه څو کرکټر راخلي؟ فرضاً زه غواړم چې درې کرکټر راواخلم، نو د رایټ ساید نه ما درې کرکټر راواخیستل، انټر به یې کړو. ګورئ په دې طریقې سره کولی شو چې مونږه دغه درې فنکشنې لیفت میډ رایټ نه په اکسل کې استفاده وکړو، استعمال